که چېرته موږ غواړو چې د خپل دوکان دپاره مختلف کارډونه جوړ کړو، د خپل چینل یا د فیسبوک پیج دپاره لوګو جوړ کړو په خپل نوم باندې، نو دغه ټول څیزونه به موږ په اسانه طریقه باندې څنګه کوو؟ یعنې که چېرته تاسو په یو دوکاندار باندې ځان له لوګو جوړوئ، تاسو په د خپل دوکان دپاره کارډ جوړوئ، تاسو په یو بینر جوړوئ، هغه بس تاسو نه ډېرې زیاتې روپۍ اخلي. نو ولې نه چې تاسو په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې دغه طریقه زده کړئ؟ که تاسو خپلو ملګرو له جوړوئ، تاسو ځان نه جوړوئ، نو په اسانه طریقه باندې تاسو جوړولی شئ. نو تاسو به زموږ د خپل موبایل سکرین ته دغه مکمل طریقه دغه مکمل سیټینګ تاسو ته درښیم، خو که ویډیو هم خوښ شوه نو د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. خانه خو ملګرو د مختلف کارډونو جوړولو لپاره یا د لوګو جوړولو لپاره یا که نور تاسو داسې ځان نه بینري مختلف څیزونه جوړوئ، نو د دغې لپاره تاسو په خپل موبایل کې صرف یو اپلیکیشن انسټالولی شئ، کوم چې د دې یو خپل ویب سایټ هم دی او کوم ډېر زیات استعمالیږي، خو تاسو دا په خپل موبایل کې هم انسټال کولی شئ. نو دا به تاسو رقم دی انسټالوئ، د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي، په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي، او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه لینک نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. بیا به تاسو وکړئ سمپل دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ، دلته سلیکټ کولی شئ. زه به سمپل دلته کنټینیو ویت ګوګل باندې دا وکړم. نو تاسو ته ښکاري دا دننه زما سره اوپن شو، ما په جیمیل باندې کلیک اتوماتیکلی ستاسو په موبایل کې چې کوم جیمیل دی په هغه باندې به دا اوپن شي. کله چې هم دغه اپلیکیشن دننه اوپن شي نو تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات مختلف څیزونه تاسو ته شو کېږي. بره تاسو ته ښکاري سوشل میډیا، که تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو په دې کې به تاسو ته داسې ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي. که تاسو انسټاګرام دپاره پوسټ جوړوئ، که تاسو فیسبوک دپاره پوسټ جوړوئ، داسې انسټاګرام سټوري، یور سټوري، تاسو ته ښکاري ډېر زیات څیزونه به تاسو ته دلته میلاو شي. دغه شان که زه بیا په پریزنټیشنز باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري په دې کې به هم تاسو ته ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي. تاسو پکې دلته ځان نه هر یو څیز جوړولی شئ. ښه اوس سایټ ته به لاړ شو، په مارکیټنګ باندې به کلیک واخلو نو تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو دلته پوسټر جوړولی شئ، بیا لوګو. تاسو ته چې څنګه ما مخکې په ویډیو کې ویل که تاسو ځان لوګو جوړول غواړئ نو هغه تاسو هم په دې کې جوړولی شئ. ښه د دې نه بغیر تاسو ته ښکاري په دې کې بزنس کارډ چې دی، تاسو ته چې څنګه ما مخکې ویل که تاسو خپل دوکان دپاره کارډونه جوړوئ نو هغه تاسو هم په دې کې جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري خپل د موبایل نمبر پکې تاسو لیکلی شئ، په هغې کې تاسو د خپل دوکان نوم لیکلی شئ، تاسو ته ښکاري خپل واتساپ نمبر، خپل ایمیل، ټول هر یو شیز پکې هغه پکې تاسو ایډ کولی شئ. او دا به دلته بالکل فری تاسو ته میلاویږي. تاسو ته ښکاري د کارډ چې کوم ډیزاین دی تاسو ته ښکاري نو هغه هم څومره په زبردست طریقه سره جوړ شوی دی. داسې که تاسو لاندې وګورئ په دې کې به تاسو راشئ بزنس کارډونو ډېر زیات مختلف ټایپس به تاسو ته میلاو شي، قسمونه به تاسو ته میلاو شي، او تاسو چې کوم یو هم خوښ وي په دې کې تاسو لیکل کولی شئ. مطلب زه غواړم چې دا یو کارډ باندې ځان لیکل وکړم، زه به سمپل په دې باندې کلیک واخلم نو دا به زما سره دننه دلته ایډیټ شي، دا به دلته زما سره اوپن شي. اوس په دې کې بیا که زه په یو لیکلو باندې په یو شیز باندې کلیک کوم نو هغه دننه بیا زه په دې کې ایډیټ کولی شم. تاسو ته ښکاري هغه به اوس دلته ما سره مکمل هغه کوم کارډ چې ما سلیکټ کړو هغه به دلته زما سره شو شي. اوس په دې کې زه دلته خپل نمبر ایډ کوم نو زه به سمپل په دې نمبر باندې کلیک وکړم. تاسو ته ښکاري په دې نمبر باندې به زه کلیک وکړم هغه به زما سره دلته ایډیټ شي. تاسو ته زه ښیم دلته نو تاسو لاندې دلته بل یو اپشن درکو ایډیټ. تاسو ته ښکاري په دې ایډیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ نو دغه چې کوم نمبر دی تاسو ته ښکاري دا به سمپل تاسو ختم کړئ. دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ، څه نمبر چې هم تاسو لیکل غواړئ به تاسو ولیکئ. دې نه وروسته که تاسو خپل ایمیل ایډ کول غواړئ سمپل په ایمیل باندې په کلیک کې تاسو دلته خپل ایمیل ور اچولی شئ. تاسو ته ښکاري دغه شان خپل ایمیل چې دی تاسو دلته ور واچوئ. د دې نه وغیره تاسو ته ښکاري دلته په دې کې چې بره کوم نوم دی تاسو ته ښکاري دی کې تاسو دلته خپل د دوکان نوم یا خپل نوم راچولی شئ. بیا دلته تاسو سره نور معلومات دلته ورکولی شئ. تاسو ته ښکاري که دلته پکې تاسو نور تصویرونه لګول غواړئ نو هر شیز پکې تاسو دلته ایډ کولی شئ. تاسو ته ښکاري لاندې فونټس پکې تاسو چینج کولی شئ، د لیکلو ډیزاین، کلر، تاسو ته ښکاري لاندې هر شیز به تاسو ته په دې کې میلاو شي. کله چې هم تاسو په دې کې ځان نه کارډ جوړ کړو نو باره په دې ډاونلوډ نشان باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري د تیر نشان دی او دغه په اسانه طریقه باندې تاسو سره دغه تصویر سیو شي. تاسو ته ښکاري سیو آپشن به تاسو له درکړي. دې نه وروسته که تاسو ځان لوګو جوړول غواړئ نو دغه طریقه ته هم درښیم چې تاسو په دې کې ځان له یوه ښایسته لوګو څنګه جوړوئ د خپل یوټیوب چینل دپاره یا خپل فیسبوک پیج دپاره. تاسو ته ښکاري زه به پس په هوم باندې کلیک واخلم او بیا به زه دلته کلیک واخلم په مارکیټنګ باندې نو تاسو ته ښکاري بیا به دلته زه کلیک واخلم په لوګو باندې نو په دې کې تاسو ځان نه په اسانه طریقه باندې لوګو جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري د خپل یوټیوب چینل دپاره، خپل فیسبوک پیج دپاره تاسو ته ښکاري دلته په دې کې څومره زیات ډیزاینونه دي. مطلب زه په دې کې ځان یو زبردست ډیزاین سلیکټ کړم. تاسو ته ښکاري دا ډیزاین زما خوښ شو او زه غواړم چې دې ته خپل د یوټیوب چینل نوم ولیکم، خپل فیسبوک پیج نوم ورته ولیکم نو هغه زه دلته په اسانه طریقه باندې کولی شم. تاسو ته ښکاري زما سره به اوس دا دلته ایډیټ شي، دلته به زما سره راشي او بیا په دې ځای کې تاسو خپل نوم ور اچولی شئ. سمپل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې به تاسو سره ایډیټ آپشن درکړي. دلته مطلب زه ولیکم حسن شاهد، تاسو ته ښکاري سکیلز. نو تاسو ته ښکاري څومره په اسانه طریقه باندې ما ځان نه لوګو جوړه کړه. داسې پکې دا نور لیکلي تاسو پکې دلته پلیز سبسکرایب مای یوټیوب چینل یا دغه تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. تاسو ته ښکاري تاسو سره به یوه فیور لوګو چې دونه هغه بل ته تاسو سره په اسانه طریقه باندې جوړه شي.
بیا چې تاسو دغه سیو کول غواړئ د هغې لپاره سمپل تاسو بره کلیک کولی شئ. تاسو ته ښکاري څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل تیر نشان دی، نو په یو کلیک سره دغه تاسو سیو کولی شئ. داسې که تاسو لاندې فونټ چینج کول غواړئ یا نور تاسو دغه شان کلر چینج کول غواړئ، تاسو دې ته نور څه څیزونه لګول غواړئ، نو هغه تاسو دلته په اسانه طریقه باندې کولی شئ. په دې اپلیکیشن کې بله یوه فایده دا هم ده که چېرته تاسو په پای ور باندې کار کوئ، چېرته تاسو په فیسبوک باندې کار کوئ، چېرته تاسو په واتساپ باندې خپلو ملګرو له مختلف کارډونه، لوګوز دا څیزونه ډیزاین کوئ، نو تاسو هغه کار هم په دې باندې کولی شئ او د دې په مدد سره تاسو ډېرې زیاتې پیسې ګټلی شئ. نو خو ګومان ګرو په دې کې ډېر زیات مختلف څیزونه دي. که زه یو شي تاسو ته ښیم نو ویډیو به ډېر زیات اوږده شي. تاسو ته ښکاري په دې کې به تاسو ته هر یو څیز میلاو شي، که هغه سوشل میډیا والا دی، که هغه مختلف تاسو ته ښکاري پریزنټیشنز دي، ویډیو، مارکیټینګ، آفس، یا که څه په ادر باندې کلیک هم تاسو ته به نور هم په دې کې ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي. نو خو ګومان ګرو ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی، په اسانه طریقه باندې پکې تاسو هر یو چیز کریټ کولی شئ. نو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې. که ویډیو هم خوښه شوه، معلوماتي ویډیو ته د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.